بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فیروز دی، تخلص مې رافي دی او د همدغې ولسوالۍ یا همدغې منطقې اوسېدونکی یم. دې ته خو چونده یو ډېر سابقه او تاریخ لرونکې سیمه ده، نو دې ته اکثرا خو د خپل د دې سیمې کسان ډېر دلته راځي، په مینه او دا ډېر ګوري، او بل نور مملکتونه هم دلته ډېر خلک سیلانه راځي. او په سابق خو بیخي ډېر راتلل چې اوس تحول راغلی، اوس دا لیوال د ګراف ګرومږ ډېر راټیټ شوی دی. نو چون بیا دا چې بازار دی او دا یو مشهور او تاریخي سیمه ده، بیا دې ته د ځینې منطقې نه هم ډېر سیلانیان راځي، که خاص کله مثلا که د نوی کال اوسي یا اختري میلې اوسي، بیا دلته له قندهار نه، هلمند نه، له دې ولایتونو هم ډېر خلک راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې احمد ده، تخلص مې امرخیل ده او د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی او د امرخیلو کلي کې اوسېږو. او بل دا طبیعي ښکلا لري خپله دا ځای، خلک چکر ته راځي دلته، نو داسې وګورئ دا تاریخي ځای ده، خلک راځي دلته. نوم مې مولوي صاحب تاج محمد ده، د بلخ د ولایت یم او د چاربولک د اوسېدونکی د ولسوالۍ یم. و دا خو د ډېر پخوانه په حاله جومات او دلته دغه ځای کې صحابه هم شته دي، لکه حضرت کعشه دی خو د باغ وراق منطقه کې پروت ده، تاریخونو راخیستی ده. او دا خو چې موږ پیادېږي دغه جومات دلته ده، فعاله د اول منځونه لمونځ پکې شته ده او ډېر خدمت یې پکې وکړو، نور یې هم جوړ کړو.
د جمعې لمونځ هم پکې کېږي، د اختر لمونځ هم پکې کېږي. بیا یې بلخي ورته وایي هم دلته د دې په اطراف کې احاطه کې د دغه خواجه پارصاحب دا چې دا یوه ډېره بهترینه زنانه وله او نور هم بعضې قبرونه ډېر دي پکې، خو د دغې تاریخ موږ ته معلوم ده چې رابعه بلخي دلته شته.